د انګلستان پولیسو د هغو کسانو انځورونه خپاره کړي دي چې په نړیوال جام کې افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالۍ کې شخړې کړي وي. چې ولې خپاره کړي دي څه خبره ده؟ آیا دوی ته به کومه سزا ورکړل شي یا نه؟ په دغه ویډیو کې ټول معلومات درکو. خو ملګرو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. نړیوال جام پولیسو د هغو کسانو عکسونه خپاره کړي چې د سیالۍ پر مهال یې شخړه کړې ده. د انګلستان پولیسو د هغو کسانو انځورونه خپاره کړي چې په نړیوال جام کې پاکستان او افغانستان ترمنځ سیالۍ کې شخړې کړې وې او د هغو په موندلو کې له خلکو مرسته غوښتې ده. د روان کال د جون میاشتې په 29مه نیټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ افغان او پاکستاني نندارچیانو تر سیالۍ وړاندې او د لوبې پر مهال شخړې کړې دي. پولیسو ویلي دي چې د ټولو 8 کسانو له منځه یې 3 نیولي وو چې 2 یې همداسې او 1 یې په ضمانت بیرته خوشی کړی دی. پولیسو ویلي دي چې یاد 8 کسان دې په خپله خوښه ځان پولیسو ته تسلیم کړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي. دوی ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي تر څو د لوبې پر مهال امنیت ګډوډ